غزني کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 10 جوړو ډلهییز واده ترسره شو. د خیریه بنسټ مسؤلینو او د واده جوړونکو په وینا موخه یې د دغه واده څخه د اسراف مخنیوی او د واده شوو جوړو سره همکاري ده. ما در شهر صنایع غزنوی به حمدالله خدمتگزار جمع مردمیم، خصوصا از جوانان عزیز و خاصتا جوانان عزیز فقیری که زمینه ازدواجشان فراهم نمیشه. ما کوشش میکنیم این زمینه را فراهم کنیم و این بار که شما مشاهده کردین دفعه 27مین باره که ما به حمدالله توفیق پیدا کردیم که در خدمت جوانان عزیز باشیم. ورته مهال د دغه واده ګډونوال زمان هم خوښ دي چې ویې کولی شول په کمو مصارفو یې خپل د واده مراسم ترسره کړل. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې په دغه ډول مراسمو کې برخه واخلي. ما از این کار خیلی راضیم. از این مسئله که ما در مسئله دستجمعی گرفتیم خیلی راضیم هستم. مصرفش هم کم است و هر کسی که مراسم برگزار کرده از اونها ما تشکری می‌کنیم به خاطر که از جلوگیری از مصارف انبوه، مصارف بیجا، از اسراف بیجا. شخصا خودم توانایی را نداشتم که عروسی بگیرم یا در تالار هیچی که حتی در خانه هم تواناییش نداشتم. دیگه تشکر میکنیم از آقای متمدی صاحب، از کسانی که مراسم برگزار کردن. عروسی دست جمعی تنها کفایت نمیکنه در ازدواج های دو جوان. در کنار از اینکه مصارف روزهای عروسی یا ولیمه کم میشه، در کنار از او باید تویانه و امثال ذالک هم کم شود، مثل خریدن لباس و امثال از اینا باید کم شود. د دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا په تیر یو کال کې دغه 5م دور دی چې ډلهییز واده ترسره کوي.